چې کله یوازې او تنها پاتې سي، هیڅ خواته د مخ نه ګرځي، د هرې خوا مشکلات وي در باندې، کاروبار مشکل وي، د واده مشکل وي، دغسې یو بله پریشاني مخې ته درته راسي، نو یوه کلمه ووایه. او دا داسې کلمه ده چې کله د الله پر پیغمبرانو باندې کم یو مشکل راغلی، هغوی دا کلمه ویلې، د دې کلمې برکت سره الله رب العزت دوی نه هغه مشکل لرې کړی. نو تاسو ته هم زه دا خواست کوم چې موږ به هر وخت د الله طرف ته متوجه کیږو، هر څه به د الله نه غواړو، هر څه د الله په لاس کې دی. دغه پیغام د الله د رضا په خاطر باندې ضرور مخته د سره شیر کړئ، په دې باندې ستاسو هیڅ نه کیږي، نه په دې باندې مصرف راځي. هغه کلمه داسې ده، حسبنا الله ونعم الوکیل. دومره ښایسته کلمه ده. د دې د ویلو طریقه دا ده چې په ورځ کې 140 وارې دغه کلمه در سره وایست. په اول کې هم 11 واره درود شریف، په اخر کې هم 11 واره درود شریف. او که چیرې ته د هر لمانځه وروسته ووایې خو بیا ډېره ښه ده، په دا عقیده، په دا یقین سره چې پروردګاره لکه څنګه چې ستا پر نازولو باندې دغسې مشکل راغلی، هغوی دا کلمه ویلې او دې برکت سره تا هغوی نه دا مشکل لرې کړی. یا الله زه ستا یو کمزوری عاجزه بنده یم، د دې کلماتو په برکت سره زه تا نه دا دعا کوم چې الله ما نه دا مشکل لرې کړي. انشاءالله العزیز الله به دې مشکل لرې کوي.